جی بالکل دا مخال زه د صفیه اکبر صاحب سره موجود یم کوم چې د الیکشن کمیشن دلته چارسده کې مشره ده. دلته په ان24 باندې چې کومې انتخابي ټاکنې کیږي د ټولې پښتونخوا نه بلکې د ټول پاکستان نظر په دغه حلقه باندې دی. د هغې غټه وجه دغه ده چې دلته کې یو خو د ولی باغ مشري ده، بل د تحریک انصاف چیرمین چې کوم دی بذات خود په دغه کې برخه اخیستې ده. نو یو خواته د سکیورټي حوالې سره هم خبرې اترې کېږي چې دا ډېر حساس ګرځولی شوی دی، دلته کې د تصادم هم خطره ده. خو صفیه اکبر صاحبه په دغه ټول ارڅه باندې نظر ساتي او د دوی په وخت کې چې څومره انتخابي ټاکنې په دې چارسده کې شوي دا لومړنۍ ټاکنه نه ده، نو ډېر په ښه طریقه سره چې کوم دی هغه سرته رسېدلي. په دې به هم ترې پوښتنې کوو چې د دې لپاره دوی څه انتظامات کړي دي سکیورټي حوالې سره، او دلته کې څومره پورې پولینګ سټیشن دي او څومره پورې اوټ چې کوم دی هغه دی او پول شوي دي. تفصیلي خبرې به راسره کوي. جي ډېره مننه کوم د وخت راکولو له امله. مهرباني الف خان شیرپور صاحب، تاسو ټول ته پته چې زمونږ په 16 اکتوبر باندې NH24 ضمني انتخابات انعقاد کیږي انشاءالله تعالی. په دغه هکله زمونږ ټول تیاری کمپلیټ دي. زمونږ پولینګ آرډرز ایشو شوي دي، لږ 2700 عمله مونږه اپاینټ کړې ده او نن د هغې الحمدلله د ریزلټ ټرانسمیشن سیسټم چې کوم دي په موبایل باندې مونږ ته ریزلټ رالیږي، د هغې ټریننګ هم ډېر په کامیابۍ سره سرته ورسېد. په دغه هکله زه وایم چې زموږ په دې حلقه کې تقریبا 5,26,000 ووټرز دي چې د هغې کې 2,35,000 زنانه ووټرز دي. ما تاسو ته مخکې هم خواست کړی دی په نور الیکشنو کې چې نه صرف په خپله روز د خپل ووټ حق استعمال کوي بلکې خپل مشران، خپل زنانه او چې کوم زموږ وروڼه خویندې افراد به هم معذوري واله دي دې سره خصوصي هیلپ وکړي او دیم راوړاندې کړي چې دوی هم د خپل د حق استعمال وکړي. به هر حال د هر څه انحصار د چارسدې په ولس باندې دی. د الیکشن کامیاب انعقاد او ځان دپاره ښه خلک وړاندې کول دا اوس اخري مرحله کې ستاسو په لاس کې دي. خپل د حق استعمال کړئ او د خپل علاقې د بهبود دپاره خپل رول ادا کړئ. میډم یو خو په سکول چوټیانې شوي سبا دپاره په دې تاثیر کې به دغه کې بل سکیورټي حوالې سره FC آرمي د دغې څه جی بالکل. موږ سره په چارسده کې 384 سټیشن دي، په هغې کې 242 سټیشن لکه نیم نه زیات سټیشن انتهایي حساس دي. په دغه هکله موږ مخکې هم DPO صاحب سره رابطه کړي، موږ په دغه انتهایي حساس سټیشنو باندې چې څونه د هغې عمله پکار وه هغه نه موږ لګولې وه. خو موږ سره به په QRF کې FC هم شاملي، موږ ته د هغې اپروول راغلی دی او په دې الیکشن کې به FC هم چې دی د سکیورټي خدمات ورکوي. کوم داسې د هغې چې د هغې خیال ساتي یا هغې په ضد به تاسو بیا کاروي کوئ د کینډیډیټ په ضد؟ تاسو ته پته ده چې په پولینګ سټیشن احاطه کې چې دی نو هغې کې هر کس نشي وردننه کېدی، صرف چې کوم زموږ اتورایزډ میډیا کسان هغې تلی شي یا کینډیډیټ په خپله تلی شي یا پولینګ عمله او ووټر تلی شي. زما تاسو دا خواست دی چې تاسو مهرباني کوئ پولینګ عملې سره تعاون کوئ، خصوصا په زنانو سټیشنو باندې ته زموږ عملې ته اکثر ډېر مسایل وي، نو خپل عملې سره تعاون کوئ، پولیس سره تعاون وکړئ او دا الیکشن که څوک کامیابولی شي نو هغه تاسو کامیابولی شئ. مونږ یا انتظامیه یا الیکشن کمیشن چې دی مونږ خپل ټول رول ادا کړ، خو د دې د هر څه دارمدار په تاسو باندې چې تاسو دې کې څنګه خپل رول پلی کوئ او څنګه دا کامیابوئ. د سکیورټي په حوالې سره بالکل تاسو هېڅ خدشات مه لرئ، که انتظامیه ده، که FC دی، که الیکشن کمیشن دی، موږ په دغې هکله ښه بیداره یو او موږ خپل ذمهداري انشاءالله پوره طریقې سره به ادا کوو. او څنګه چې ستاسو په تعاون سره مخکې کامیاب الیکشن شوی دی، پرامن الیکشن شوی دی، موږ امید لرو چې دې ځل به انشاءالله ښه کامیاب او پرامن الیکشن کېږي. ډېره زیاته مننه حاجي صفیه اکبر صاحبه. دغه خبرې چې یو خو اوټ واچوئ، اوټ دا ستاسو فریضه ده چې څومره زیات اوټ واچولی شي هغومره به ښه کینډیډیټ چې کوم دی مخې ته راځي. دویمه دا ده چې سکیورټي حوالې سره هېڅ قسمه خطره نشته دی. FC چې کوم دی هغه هم تعینات شوې ده. په تحصیل چارسده کې سواله چې کوم دی د سکولونو چوټیانې شوي دي چې څونه پورې پولینګ سټیشن دي. ورسره چې کوم دی نو هغه کینډیډیټ ته، هغه کارکنانو ته، هغه ټولو ته د الیکشن کمیشن د طرف نه دغه یو هم میسج دی چې پرامن تاسو اوسئ، دا ستاسو الیکشن دی، تاسو خپل الیکشن په خپله کامیاب کیږي.